بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ فرمائی چې ما د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک نه وپوښتل چې کله لیلة القدر شپه وګورم بیا به کومه دعا کومه وای نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک راته ویلي دا دعا کوه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا دا بهترین دعا ده یا الله ته عفو کوونکی ما ته معفو وکړه زما ګناهونه معاف کړه بهترینه دعا ده همیشه لپاره چې یو انسان دا دعا کوي ورته ښه دی